ګرانو افغانانو راځئ ورونو ورور د میډیا د ادرس وروره موږ غږېږو ورور د میډیا نه غږېږو میډیا ولاړ دی وروره زموږ علماء دلته ناست دي مشران ناست دي د ښار مشران ناست دي د ناحیې مشران ناست دي دا ستاسو پیسې بېځایه دي ګوره ګرانو د مسلمانانو ورونو درنو ښاریانو ازدحام مه جوړوئ ازدحام مه جوړوئ چمبلاسونه روان دي ورونه سیل مه کوئ دا د سیل ځای نه دی دا د جړا ځای دی دا د رحمان رحیم ډېرو درنو مسلمانانو مشرانو دغه عاجله پېښه ته وروره کومک وکړئ ځکه د تاسو د مسلمانانو یو همدردي ده زه په تجارانو باندې غږ کوم پټیوالو باندې غږ کوم په شرقیانو په غربیانو باندې غږ کوم راځئ دلته اوس موږ سره معلومېږي راځئ دا کومک وکړئ ډېره عاجله پېښه ده ورونو که چېرته هسې ورونو راځئ د ولس سره کومک وکړئ ادرس معلوم ده ښاروالۍ معلومه ده دا ستاسو بېځایه وجود دا پیسې بېځایه نه دي ګوره د ښاروالۍ اکاونټ معلوم ده راځئ ورونو کومک وکړئ دا ستاسو ورونه دي افغانان دي ډېره بده پېښه ده ورونو بده پېښه ده ډېر غمیزه ورځ ده ګوره په خدای چې همدا او دلته مسلماني معلومېږي چې موږ سره کوم مسلمان یې راځئ په دې پنځه محکمون باندې ور ځان مه غولوئ دغه کار وکړئ نو معلومېږي چې دلته اوس همدردي افغانیت معلومېږي خیر دا زما خبره البته ښیي خو ما ولیدو حالات ولیدو په سترګو حال مو ولیدو ګرانو ورونو په هر ملک کې چې هسې راځئ ورور دې ولس سره کومک وکړئ دوستانو څنګه چې تاسو پوهېږئ چې د بېګا رئیس په ننګرهار کې البته په لسدن ولسوالیګانو کې بیا دې تر څنګ کونړ کې کومه غمیزه چې روانه ده د زلزلې د وجې نه ډېری کورونه زیانمن شوي دي او نن په ننګرهار ښار کې دغلته ځوانانو ویښو خلکو دغلته خیمه لګولې هلته را سره ملګری ولاړ دی ولکه زموږ په توان کې د خبرو کولو وس نور نشته ځکه ډېر دردونکی که ځان راته معرفي کوي زه محمد امین د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی څنګه چې تاسو ته کره معلومه ده چې بېګا تقریبا 12 بجې یو ناڅاپه زلزله وشوه نو چې سبا خبر شو چې د کونړ زیاتره درې سختې ځپلې دي او ډېری افغانان چې دي هغه شهیدان شوي دي او ماشومان او د ښځو زنانو په ګډون باندې ډېر زیات زخمیان هم لرو نو هیله کوم د هغه افغانانو نه چې هغه وس لري توان لري طاقت لري را دي شي په دغه مرسته کې دې برخه واخلي همدغه وخت د مرستې دی او همدغه وخت د همکارۍ دی بالکل ډېره مننه خوشحاله وبه دوستانو یوه هیله مې د ټولو هېوادوالو څخه ده چې د زړه د اخلاصه نه نن د خپلو هغه بېوزلو هېوادوالو سره چې یا به ټولې کورنۍ د منځه تللې یا که څوک پاتې له هغې سره هر رقم همدردي چې ستاسو د لاسه کېږي که مالي وي که جاني وي تاسو کولی شئ کونړ ولایت ته لاړ شئ اوس هم ډېری خلک هلته د خاورې لاندې دي په ویستلو کې کومک وکړي مالي کومک وکړي اوس وخت کې هغوی موږ ته ډېر زیات اړتیا لري دغلته چې کومه خیمه لګېدلې د مخابراتو چوک کې دغلته راشئ د خپل وس مطابق مرسته وکړي موږ به ګرځو او په ټولو هېوادوالو به غږ کوو په هغه هېوادوالو غږ کوو چې شتمن دي توانایي لري هڅه دې وکړي چې همدا یې وخت دی مرسته دې وکړي موږ به تاسو تصاویر وښیو دلته او د ځینې هېوادوالو غږونه به هم راواخلو تصویرونه به هم راواخلو راځه الهام جانه دوستانو څنګه مې چې ویل تاسو ګورئ دغه بکس د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره لګېدلی وقت دغه غمیزه ډېر دردور او ډېر خواشینونکی دی دغه بکس چې نن چا لګولی هغوی زما تر څنګ ولاړ دي دغه ستر ثواب دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د افغانستان اسلامي امارت د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ محترم مقام په هدایت باندې موږ دلته یو بکس لګولی دی د دې متاثرینو لپاره دا کوم خلکو چې زلزلې ځپلي دي د لپاره موږ مالي امداد هم راټولوو او بسترې هم راټولوو لوښي هم راټولوو د افغانانو چې د هر قسم شیانو ته ضرورت یې هغه موږ ان شاء الله تعالی ورته پوره کوو زه د اولې ناحیې امیر مولوي شفیق الله خبره کوم ډېره مننه دلته راسره بل مشر هم ولاړ دی دی به هم خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د اول ناحیې وکیل رحمت الله فیضي دغه زمونږ همدردي د اسلامیت افغانیت د ولس دپاره ځکه دا زمونږ وروره وظیفه ده زمونږ وروڼه دي مسلمانان دي افغانان دي حاجله پېښه ده مونږ 3 بجې د شپې پاڅېدلي یو دې ولس دپاره د امیر د ناحیه سره د ټول د ښاروالۍ پرسنل وروره مونږ هره قربانۍ ته حاضره شوي زمونږ وروڼه دي مونږ وروڼه دا چنده ټوله ولې زمونږ خلک ځپېدلي خلک دي د الله په رضا سره دې سره مونږ راټولو نور مونږ د هېڅ چا نه سر نه د په وینه سر پکو نه په مال نه په حال د ښاروالۍ منصبین د ښاروالۍ مشر محترم قاري صاحب ته مو د 3 بجې د شپې پاڅېدلي د الله په
رضا دا نه چاپلوس نه بټپا دا زموږ وروڼه دي مسلمانان دي زموږ ایماني او دا زموږ ایمانیت افغانیت وظیفه ده دا موږ اجرا کوو چې په هر قیمت کې ډیره مننه دوستان هڅه وکړئ مخابرات چا ورته راشي دوی دغلته کوم صندوق چې لګولی د مرستې دپاره چې څومره هم په تاوان کې هڅه وکړئ راشي که مالي وي جاني وي یا روغتونونو ته لاړ شئ د وینې ورکولو لپاره زه په نور افغانانو باندې غږ کوم چې وروره په شرق کې په غرب کې هر چېرته وروره عاجل موږ ته پېښه راولېږي ادرس معلوم ده ښاروالۍ ورو دا پیسې بې ځای نه ځي دلته مخمل حیطان ناست دي وروره که 1 روپۍ بې ځای شي الله تعالی به موږ نه پوښتنه وکړي موږ دې دردېدلي ولس ته به دا پیسې رسول که هر ځای کې هر ملک چې ورور افغان دی په شرق کې په غرب کې عاجل موږ ته دا پیسې راولېږي موږ دا پیسې په ځای رسوو ډیره مننه ډیره مننه نو ما په ټولو افغانانو ورونو باندې موږ دا غږ کوو چې د ښاروالۍ مقام د هدایت په اساس باندې څومره امداد د چا کېږي هر قسم امداد یې وڅه کېږي هغه یې دې راوړي موږ به انشاءالله متاثرینو ته په خپل وخت کې رسوو السلام علیکم ډیره مننه دوستانو هڅه وکړئ کومک وکړئ همدغه یې ورځ ده چون کومه غمیزه ده کوم دغه چې ده ډېر درداوره ده ډېره ځورونکې ده هېڅ موږ کې د خبرو کولو توان نشته دی څنګه چې تاسو پوهېږئ د کونړ غمیزه او د دې ترڅنګ په درېیم ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې ډېر زیات حادثې شوي د زلزلې د وجې نه په ننګرهار ښار کې شخصي روغتونونه شخصي لابراتوارونه ټول د هېوادوالو په خدمت کې څومره چې د هر یو په توان کې هغوی راوتي دي او انشاءالله هېڅ نوه به دغه نه دریغ نه کوي تاسو نه کولی شي هغه ځوانان راشي وینه ورکړي مالي کوي چې دغه کېږي چوک مخابرات ته لاړ شي هغه هلته دی خپل مالي مرستې هم وکړي سلام سلیم خاص دی ډیره مننه راځئ نومره ځان معرفي کوي زما نوم صفي الله دی سینا لابراتوار مسؤل یم مونږ غوښتل چې هغه کسان چې سایتامۍ ته ځي یا وینه ورکوي د هغې نه مخکې چې کوم اولیه ټسټونه دي چې هغه ایچ بي ایس دی ایچ سی وي دی ایچ آی وي دی وي ډي ار ایل دی بلډ ګروپ دی چې د وینې ورکوونکي دپاره پکارېږي مونږ ویل چې هغه ټسټونه مونږ مخکې نه وکړو نو هلته به بیروبار جوړ نه شي شفاخانه کې ورکه به تیاره لاس کې وینې ګروپ به معلومې ټسټونه به منفي هلته به خپل نو هلته که مخکې نه خلک لاړ شي او وینه ورکوي نو هلته ټسټونو کې مثبت راځي او شی یا زیړی ولري یا بل شی به وینه نه اخیستل کېږي رش نه به مخه ونیول شي او هغه خلک چې ټسټونه کوي باید دلته راشي ټسټونه خپل وکړي نور شفاخانې ته لاړ شي وینه ورکړي جزاک الله کور مو ودان دوستانو دا ډېر ښه کار دی کال ته ځي بیا وینه ټسټ کېږي او بیا ته وینه اخیستل کېږي دا پروسه به لږ ځنډنی شي نو ستاسو د کور ودان وي ډېره مننه دا ستره همدردي ده خدای مو آباد لره خدای تاسو او زه بیا هم په ټولو هېوادوالو غږ کوم چې په هره برخه کې په تاوان کې وي نو همکاري وکړي دوستانو زما تر څنګ چې کوم ځوان ولاړ دی دی غوښتل وینه ورکړي خو دغلته د وینې د جمع کېدو سیستم نه و خو بیا د وینې ګروپ جمع شو تیز شو نو دی به عامې روغتیا ته ځي روغتون ته او هلته به وینه ورکوي ډېره مننه مهرباني زه امیدله یم حدیث شریف دی چې یو مسلمان د بل مسلمان دپاره ځان دی یعنې د هغې که په سر درد چې نو د دې نو زه دغې غمیزې دپاره راغلی یم مشکل دلته همده چې شی ضروره زه لاړم سیتامۍ ته وظیفه مې پرېښوسه سیتامۍ ته لاړم سیتامه کې ویل چې نه دلته نه کېږي ته لاړ شه فاطمة زهرا ته هغې ځینم راغلو دلته اوس همده مشکل دلته دا ده چې دلته وینه اخلي ټسټ کوي اوس زه خپله شخصا دلته خو یو ساعت نیم ساعت خیر د وینه به ورکړم کښې به نه مشکل نشته دوی وایي نه ته اوس زه تا وینه ټسټ کوم ته به لاړ شي بېرته خپل مصروفیت ته بیا به مونږ تا ته زنګ وهو نو بیا خو والله اعلم شمول د نورو ځوانانو هر یو مصروفیت لري هر یو مشکلات لري اوس خو مونږ تیار آماده یو که ته وایې چپرکټ کې پرېوځه بس مونږ ډایرکټ وینه ورکړه خو دغه مشکل که حل شي دا به ډېره بهتره خبرې داسې دی کوم شخصي روغتونونه چې دي او هغه دا سیستم لري کولی شي د وینې جمعوري وکړي نو هیله مې دا ده چې ځوانانو ته د خپلې دروازې پرانیزي تر څو دوی وینه ورکړي هلته یې جمع کړي بیا که ضرورت شو اړتیا شو ورکړي ځکه دوی ملامته نه دي د همدردي د مخې نه راغله دوی دنده لري او بیا نشي کولی چې بیا راووځي ستاسو له احساس نه ډېره مننه کور ودان مننه خوشحاله اوسئ محترم مسلمانانو یقینا دغه ننګرهار باندې هم دغه زلزله راغله چې الله جل جلاله د ننګرهار په خلکو باندې رحم وکړو بس اوس تاسو ته د حرکاتو ضرورت ده د پیسو ضرورت ده ځکه چې دا د کونړ ملګرو مسلمانانو په خدمت کې او د هغو ماشومانو هغلته مرسته وکړئ کومه غمیزه چې دا هم زموږ هېوادوال دي زموږ د وجود غړي دي زموږ نه لرې نه دي هغه د بېګانه کومه غمیزه چې پایل شوې ده واقع ډېره دردونکې ده او ډېره ځورونکې ده
که ستاسو څومره په تاوان کې وي مالي وي جاني وي که وینه ورکوئ نو روغتونونو ته لاړ شئ وینه ورکوئ که نه مالي همکاري کولی شئ نو دغلته راشئ خپله مرسته وکړئ زما غږ په هغه هیوادوالو دی او په هغه شتمنو هیوادوالو دی چې د هغوی په تاوان کې دی توانایي لري را دي شي او دغلته دې مرسته وکړي د دوی مرسته به انشاءالله حتما تر هغوی پورې رسیږي. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ څنګه مې چې په خپلو خبرو کې ویلې واقعیت خوشحاله یم په ښار کې ځوانان راغلي دي څوک چې د چا وسه کېږي ځي روغتونونو ته وینه ورکوي چا چې مالي توان یې دغلته راځي مرسته کوي. ما سره صفت الله را سره د دوی ښاروالۍ کې هم دنده لري او نن دغلته چې ولاړ دی د خلکو د خدمت دپاره ولاړ دی. ډېره مننه. خیر شکیبي صاحب تاسو د کور ودانې چې تاسو تکلیف راویسته او دغه هغه موږ سره بدرګه کوئ دغه خیمه د مرستې خیمه د جلال آباد ښاروال صاحب په هدایت باندې ښودل شوې ده تر څو د نور او د کونړ د زلزلهپور لپاره سره مرسته وکړو انشاءالله زموږ ټول ولس غږ دی له خیره سره دغه مرسته به په شفاف او منظمه توګه انشاءالله تر اړمنو پورې رسېږي. فکر کوم مومن صاحب د ښاروالۍ ټیم هم کونړ ته تللی دي او انشاءالله واقع سره وختي ښاروال صاحب ټول لېږلي زموږ چې کوم خدماتي پرسونل ټول تللي کونړ ته او ته په خدمت بوخت دي انشاءالله. دغه خیمې په نورو ساحو کې هم شته دغه خیمې د ښار د جلال آباد ښار په نهایي ټولو کې وروره لګېدلې دي انشاءالله. په ولس او په خلکو هم غږ په ولس او غږ هم دا دی چې دغه ډېره سخته ورځ ده دا یوازې زموږ د ټول افغانانو درد دی باید ټول تر خپل وس مطابق قرض وکړي خپله مرسته وکړي د خلکو سره. ډېره مننه ډېره مننه خدای تاسو اجر درکړي. دوستانو څنګه مې چې ویلې په ننګرهار کې ټول شخصي روغتونونه یا هم دولتي روغتونونه په دې هڅه کې دي چې د مریضانو تداوي ترسره کړي او د دې ترڅنګ وینه واخلي. د دې ترڅنګ دغه شخصي روغتون کوم چې دی سپین غر مومن روغتون دوی واقعیت ښه خدمات او د دې ترڅنګ دا غټ خدمت ده چې کوي عام وینه د خلکو اخلي او بیا هم وړیا درملنه کوي د هغه کسانو چې په کونړ ولایت کې یا په نورو ولسوالیانو کې د زلزلې د وجې نه زیانمن شوي دي. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر علی. ډاکټر صاحب ځوانان څنګه دي راځي هیوادوال؟ الحمدلله اول به خپل ځان معرفي کوم. محمد درویش د سپین غر مومن معالجوي او تدریسي روغتون د لابراتوار او وینې بانک عمومي مسؤل. چون بیګا حادثه زلزله تقریبا 12 بجې یا 11 بجو نه وروسته شوې ده. د روغتون قدرمن رئیس او رهبري ټیم په هغه وخت کې موږ ته هدایت وکړ چې موږ باید د دې مریضانو د خدمت لپاره حاضر اوسو. زموږ کاري ټیم په مختلفو ټیمونو تقسیم شوی دی چې دلته د ایمرجنسي کې یو ټیم دی په عملیات خانه کې بل ټیم دی او د مریضانو په انتقال ته هلته بل ټیم په خصوصي ساحې ته تللی دی. دلته موږ د وینې لپاره موظف ټیم ټاکلی دی چې انشاءالله د ساري ستا څومره ناروغان چې راغلي هغې ټول ته د وینې انتظامات شوی او خصوصا خپله د روغتون سټاف د وینې په ورکولو کې برخه اخیستې. همدارنګه د نږدې ساحو ځوانان هم راغلي او خپله وینې د هیوادوالو ته وړیا اټکل کېدای شي تر اوسه پورې څومره روغتون ته زخمیان راوستل شوي؟ چون بیروبار ډېر زیات دی او ساعت په ساعت باندې امبولانسونه راځي. زموږ کاري ټیمونه لګیا دي انشاءالله چې هغه رسمي ارقام به موږ وروسته شریکو. خو دستي لپاره تقریبا 50 کسان زموږ روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي او ټولو ته د وینې په هکله باندې په خپل وخت سره رسیدګي شوې ده او دا لړۍ همدا اوس هم جریان لري او زخمیان را روان دي. د روغتون قدرمنه رهبري په ساحه کې ولاړه ده. زموږ د روغتون خپل امبولانسونه خپل کاري ټیم هلته تللی دی او هغه زخمیان په خپل وخت سره هلته انتقالوي انشاءالله. دې ته ټول تاسو ته اجر درکړي ستاسو د بریا په هیله خدای تاسو نه راضي ستر خدمت کوئ. دغلته را سره دغه ځوان دی دوستانو چې وین ته راغلی نوم السلام علیکم. زما نوم عزت الله دی د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا په ننګرهار کې اوسېږم. د بیګانۍ پېښې نه خبر شوم امبولانس مې ولیدې چې سپین غر مومن شفخانې ته ټولې راوتللې. زه هم رالم د الله رضا دپاره وینه مې ورکړله. ډېره مننه الله دا ژوندی اوسې مننه. دا زموږ وظیفه ده او ټول به یې کوو ژوندی اوسې کوروم. دوستانو زما د ټولو ځوانانو نه هیله ده دن راشئ او نورو هیوادوالو ته وینه خپل هدیه کوي او د دې ترڅنګ هغه هیوادوال چې ما مخکې ویلې مالي مرسته کولی شي نو ځینې چوکونو کې بکسونه ایښودل شوي دي کولی شي هلته لاړ شي مرسته وکړي. دوستانو څنګه چې مو ولیدل د سپین غر مومن روغتون چې واقعیت وړیا خدماتو پیل کړي د بیګانه او د دغې روغتون مؤسس بنسټګر را سره دی. لومړی خو ته ډېره مننه کوو چې د خپلو هیوادوالو خدمت ته یو ګ ورکړه. ډېره مننه. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. دا زه خپل مسؤلیت ګڼم چې د هیوادوالو خدمت په هره برخه کې موږ
تاسو ته بهتره معلومه ده چې سپین غر مومند روغتون په هره برخه کې وړیا خدمات هم کړي او دغسې یو ناورین حالت چې را پیدا کیږي نو بیګا د 2 بجو نه وروسته زمونږ ټول خدمات وړیا دي او انشاءالله چې تر څو پورې مریضانو دلته فلو وي او راځي نو انشاءالله موږ به وړیا خدمت کوو. رئیس صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه به څومره زخمیان اټکل شوي درته چې راغلي دلته؟ تقریبا اوسه پورې زمونږ سره د 80 نه زیات وړیا مریضان راغلي او موږ یې وړیا خدمات کړی او نور هم را روان دي. بدبختانه چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. تو کونړ نه میدان هوایي ته د ننګرهار هلته په تیارو کې مریضان راوړل کېږي، بیا د شخصي امبولانسونه هلته شته او د هغې نه وروسته مختلفو شفاخانو کې ورته خدمات کېږي. انشاءالله ستاسو خدمات به جریان لري؟ بالکل انشاءالله تر څو پورې چې مریضان راځي نو موږ یې خدمت کوو انشاءالله. ډېره مننه صاحب، خدای تاسو کې واقعیت دا ستر خدمات ده. ډېره مننه څومره چې وسي انشاءالله خدمت به کوو.